ګرانو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. قدرمنو لیدونکو که چیرې تاسو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو اول زموږ چینل سبسکرایب کړئ ترڅو تاسو ته نوې او تازه ویډیوګانې د موبایل سکرین پر مخ راشي. ګرانو لیدونکو نن زه تاسو ته داسې یوه ضمانتي نسخه یا طریقه ښایم چې په هر 15 وخت منځه کې به راته دعا کوئ. لیدونکو تاسو ته بهتره معلومه ده چې د زیات وزن له امله د انسان بدن له مختلفو ناروغیو سره مخ کیږي، لکه د وینې کلسترول زیاتوالی، د زنو درد، د زړه سکته یا د زړه ناروغي، فشار او داسې نورې مختلفې ناروغۍ د انسان بدن احاطه کوي. نو که چیرې تاسو غواړئ خپل وزن مو په مناسب ډول کم کړئ او له دغو یادو شویو ناروغیو خلاصون ومومئ، نو دغه طریقه فقط په مسلسل ډول د 3 میاشتو لپاره عملي کړئ. تر ټولو مخکې به اول اوبه ښې جوش کړئ. وروسته چې کله تومنې شي یعنې څښلو ته برابرې شي، نو بیا به یې هر سهار په نهاره یعنې له ډوډۍ څخه مخکې فقط 2 ګیلاسه وڅښئ او دا طریقه هر سهار تر 3 میاشتو پورې استعمال کړئ چې وقفه پکې را نشي. بیا تاسو خپل ځان ترازو کړئ نو وبه ګورئ چې تاسو له 6 تر 12 کیلو پورې خپل وزن کم کړئ. له دې وروسته تاسو د یو ښه صحت طلب غوښتونکی یئ. دا و تاسو ته د سالم بدن په اړه تازه او نوي معلومات تر بیا ښې چارې.